د مصؤن انټرنټ ورځ یو نړیواله ورځ ده. انګریزي کې ورته سیفر انټرنټ ډے وي، پښتو دري کې مصؤن انټرنټ ورځ او یا د خوندي انټرنټ ورځ په دې نامه نومول شوې. په افغانستان کې په نړۍ کې دا د 2004 کال راهیسې لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د 2012 کال راهیسې د مصؤن انټرنټ ورځ لمانځل کیږي. د دې اساسي هدف دا دی چې د ټولو دپاره انټرنټ یو مصؤن او خوندي ځای باندې تبدیل کړي، بالخصوص د هغه ځوانو استفاده کوونکو دپاره چې په هغې کې ماشومان دواړه هلکان او جونې شاملیږي. سږکال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په سپارښتنه موږ د سیفر انټرنټ ډے دپاره دوه عمده موضوعات وټاکل چې یو کوچنیان دي او بل میرمنې دي، ځکه دغه دوه اسې پذیرې طبقې دي چې یا د کپاسټي او د ظرفیت او د معلوماتو او تخنیکي پوهې د کمښت وجې او یا هم دا چې ولنریبلیټیان او واسې پذیري د دوی زیاته ده، دوی کله نه کله او یا کیدای شي همیشه د انټرنټ خطراتو سره مخ اوسي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې انټرنټ د انسان په ژوند کې یو ستر بدلون رامنځته کړی، هغه که په اقتصادي اړخ کې دی، که په اجتماعي پوهنیز اړخ کې دی، او یا د معلوماتو د شریکولو او د معلوماتو د تبادلې د پوهې او د تجربې د شریکولو په برخه کې دي. خو ځینې خطرونه دي چې هغه هم د انټرنټ او د ټکنالوژۍ د ترویج سره رامنځته شوي. د دې ورځې هدف همدا دی چې هغه ستونزې او چالشونه، تهدیدونه او خطرات چې ممکن د انسان په ژوند کې منفي تاثیراتو او اغیزو سبب وګرځي، په هغې باندې بحث وشي، یو ملي بحث ایجاد شي او بالاخره د هغې دپاره د حل لارو پیشنهاد وشي او تجویز شي. موږ ته دا ورځ ځکه مهمه ده چې د انټرنټ استفاده کوونکي یو مهم قشر ماشومانو میرمنو لپاره د خوندي انټرنټ فضا د رامنځته کولو په اړه عامه پوهاوی زیات شي، شرکتونه رامنځته شي او د عامه خصوصي او تعلیمي سکتور ترمنځ ګډه کار کولو ته لاره هواره شي. انټرنټ په ډېر چټکۍ سره خلکو د استفاده زیاتیږي. تقریبا 1.5 کال مخکې 7 میلیونو خلکو په افغانستان کې انټرنټ استفاده کوله. دغه نوې معلومات چې موږ سره دي تقریبا 9.7 میلیون ته تقریبا 2 میلیونه څه کم 2 میلیونه خلک اضافه شوي دي. پخوا په انټرنټ په افغانستان کې قیمت اوس ارزانه شوی دی، خو کوشش کوو چې نور هم ارزانه شي. په دې نږدې وخت کې موږ طرحه باندې کار شروع کړی دی چې انټرنټ قیمت ارزانه کړو او دا انټرنټ عام کړو، ټول خلکو ته ورسوو، خصوصا تعلیمي ادارې، دولتي ادارې، مکاتب او خلکو ته د صحیح او د په ځای انټرنټ د استفادې دپاره هم تبلیغات باید وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره په انټرنټي فضا کې د ماشومانو او د میرمنو مصؤنیت او د خوندیتوب یوه مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې دغه عادي ژوند کې انسان ته یو فزیکي خطر پیښیږي او د دوی ژوند په خطر کې کېږي، د دوی توهین کېږي او دوی ته ضرر رسیږي، د دوی څخه یا غلا کېږي. عیناً د انټرنټ فضا چې دی په همدې شکل دی. په انټرنټ کې یا معلوماتي ټکنالوژۍ سره په استفادې کې ځورول شته، د خلکو تنګول شته، توهین شته، ګواښ شته او غلا هم ترې کېږي. اکثره سایبري هکران دي یا غله دي چې هغوی د انټرنټ له طریقه غلې کوي، خلکو ته زیان رسوي. تر اوسه پورې کوم داسې دقیق ارقام موجود نه دي، خو د ټولنیزو رسنیو او انټرنټ له وسط سره زموږ په هیواد کې د انټرنټ لارې د ماشومانو او د میرمنو د ځورونې پیښې موجودې دي او چې زموږ او نورو شرکانو توجه ورته غواړو. خصوصا اکثره
په د کمپاینونو کې هغه وکیل صاحبان خویندې چې هغوی کاندیدې وي هغوی ته ډېر زیاته ځورول کېدی د هغوی به عکسونه خپرېدل د هغوی دپاره مشکلات پېښېدل او داسې نور ماشومانو دپاره زیات د انټرنیټ له لارې تکلیف ورکول کېږي نو بناً پر دې باندې د خوندي انټرنیټ د لمانځنې په پروسه کې راسره شریک شو. وزارت معارف افغانستان در کنار آموزش و پرورش اطفال افغانستان چه پسران چه دختران برای تقدیم در یک جامعه فیزیکی و بازار کار افغانستان تلاش داریم که اطفال افغانستان را در جامعه مجازی و سایبر اسپیس هم آماده بکنیم تا حد اقل در مشخصات و ویژگی‌های جهان پیشرو و آینده هیچ شهروند افغانستان از هیچ کدام شاخص‌های توسعه در همه ابعاد پس نمانند. همه ما و شما می‌فهمیم که با آمدن اینترنت جهان بشری وارد موج تازه‌ای از زندگی خودش شد. با آمدن اینترنت وضعیت آموزشی و تعلیم و تربیت در جهان 180 درجه تغییر کرد. هم در محتوا، هم در ساختار، هم در مکانیزم، هم در روش‌ها، هم در مواد، در همه چیزی که ما حداقل می‌دانیم در عرصه آموزش و پرورش اینترنت ایره متأثر ساخت. حداقل کوچکترین آماری که پیش از اینترنت و بعد از اینترنت در مورد متعلمین و محصلین هست ایست که پیش از اینترنت ما 16 میلیون شاگرد داشته ایم تنها در تحصیلات ما، ولی بعد از آمدن اینترنت در سال 1995 آمار 82 میلیون شد. حال خوب از میلیاردها بالاست. خود تنوع درسی که ما و شما آنلاین سمینارها داریم، آنلاین صنف‌ها داریم، آنلاین کورس‌ها داریم، مواد نصاب تعلیمی آنلاین وجود داره، وبکاست های مختلف وجود داره و سیستم ها کلش در واقع سیستم های مجازی یا ای گورننس حاکم است در همه ساختارهای آموزشی. اینا همه خود به خود نشان میده که عصر ما عصر اینترنت هست، اما عصر آموزش هم هست. چرا؟ برای از اینکه جامعه معرفتی مطلق تحت تاثیر اینترنت قرار گرفت، نالج سوسایتی، و تمام اطلاعات منسجم تنظیم شده در واقع در فضای مجازی آمد جمع شد و در خدمت همگان قرار گرفته. اینترنت ارتباطات را تضمین می کند، آگاهی می بخشد، بسیج و متشکل می سازد. لذا نیرومندی همه زنان در ارتباطاتشان است. زنان که پیش از هر کس دیگر نیازمند توسعه ارتباطات است، اینترنت را استقبال می کند. اینترنت چشم، زبان و گوش ماست، محرم، قاصد، مهمان، میزبان، پیام‌آور آگاهی و آزادی ایمان است. زنان از این طریق همدیگر را می‌یابند، با هم میشناسند و به هم میرسند. اینترنت سازمان ماست، وسیله تجارت و معاملات، داد و ستد ماست، کلید و راهگشای مشکلات ماست. زنان افغانستان اشداً به اینترنت ضرورت دارند، اما با درد و دریغ که فضای مجازی اینترنت نیز برای زنان مسئول نیست. آنها در اینترنت نیز با مزاحمت‌ها و خشونت‌های رنگارنگ مواجه هستند. ما آرزو می‌بریم که وزارت محترم مخابرات و همچنان خود ارگان تکنیشن زمینه‌های مسئولیت زنان را در قلمرو اینترنت تامین نموده تا زنان از این طریق ببالند و احساس آرامش بکنند. ما باورمند هستیم که اینترنت به حیث مروج الگوها می‌تواند فرهنگ تعصب، تبعیض، خرافات، خودخواهی، افراطیت و خشونت را بزداید. مردم را با تجارب و دستاوردهای پیشرفته بشریت آشنا سازد.
اینترنت برای زنان افغانستان بهترین کورس و مدرسه خودآموزی و زودآموزی قابل دسترس در همه جاست. یک دریچه جادویی نجات از انزوا و تنهایی، منبع و سرچشمه اخبار و اطلاعات. اما متاسفانه که زنای ما تا به حال تنها توانستند که در سطح شهرها و اینترنت دسترسی پیدا بکنن. نبود موارد اقتصادی و همچنان نداشتن برق در قرى و قصبات و مشکلات دیگی که بحث موارد فرهنگی هم جز از اون میشه، باعث ازی شده که زنای ما، اکثریت خانمای ما هنوز هم به اینترنت دسترسی پیدا نکنن و وقتی که دسترسی هم پیدا میکنن، استفاده از اینترنت و استفاده از سامان لوازم مربوط از او ایجاب ایره میکنه که سواد ابتداییش داشته باشن که متاسفانه از او هم برخوردار نمی باشن.